نن نه شپږ کاله مخکې په دغه ورځ یعنی شپږشتم او د 28 سپتمبر په شپه طالبان کابل ته لاړل او کابل ته تک کې د پاکستان فوجي افسر د هغوی مشري وکړه. دوی چې کابل ته ننوتل نو دوی د نورو خبرو سره چې د کابل ونیو، دوی د اقوام متحده د دفتر نگراني شروع کړه، کوم ځای کې چې ډاکټر صاحب نجیب د هغې ورور او د هغې دوه نور ملګري اوسېدو، او دوی د نیمې شپې نه پس ډاکټر صاحب پسې لاړل او هغوی یې د دفتر نه راویستو او دا چې کوم پاکستاني فوجي افسر ورسره و د هغه په نگرانۍ کې ډاکټر صاحب شهید کړو. وجه څه وه؟ یعنې علت څه و؟ غټه خبره دا وه چې طالبان دې ته لېږل شوي چې د افغانستان د ملک په توګه وران کړي، د ریاست په توګه وران کړي، د قوم په توګه افغانان وران کړي، له منځه یوسي. نو دې دپاره هغه ټولې نښې نښانې چې کوم د افغان قومیت نښې نښانې وې یا د افغان مملکت نښې نښانې وې، د هیواد نښې نښانې وې، په هغې دوی ګزار وکړو. هغې کې د افغانستان ریډیو کابل چې د ریډیو شریعت غږ شو، مثلا د افغانستان ملي بیرغ باندې بندیز ولګولو، ملي سرود باندې بندیز ولګولو، نوروز ورځ باندې بندیز ولګولو، بودا مجسمه یې ورانه کړه. هر هغه شی چې افغانیت ته څڅېدو په هغې ګزار وکړو. نو ډاکټر صاحب نجیب د افغانستان علامت و، هغه یو آزاد مستقل سمسور او پیاوړی افغانستان غوښتو، لهذا دوی هغه له منځه یوړو او د هغې ورور یې احمدزی هم ورسره شهید کړو. نو دا یو قسم ته افغانستان باندې ګزارو، په افغانیت باندې ګزارو. دا خبرې نن ځکه ډېرې اهمې دي چې موږ ته یاد دي چې هغې نه وروستو بیا دوی د ټولې دنیا ترهګر افغانستان ته راوستل او افغانستان یې د یو لوی جنګ میدان جوړ کړو. عالمي طاقتونه اخر افغانستان ته راغلو، 42 ملکونو فوجونه افغانستان ته راغلو. نن یو ځل بیا داسې ښکاري چې هغه لوبه تکراریږي او افغانستان یو ځل بیا د یو بل جنگ میدان جوړول کېږي. مونږ وینو چې دوی سره ټول ترهګر ورسره ملګري دي، بلکې نوي ترهګر هم راوستي دي. نو دا لویه خطره ده او د افغانستان خلک په دې پوهېږي چې ډاکټر صاحب نجیب هغه شخصیت و چې د افغانستان په دې 240 کلنه تنازع چې کوم تاریخ دی، په دې کې هغه یوازینی شخصیت و چې ډېر ولس د افغانستان خلکو اکثریت خپل ملي قهرمان مني او هغه قهرمان وو ځکه چې هغه د افغانستان د سولې لپاره اقتدار پرېښودو، هغه د سولې لپاره خپل ژوند په خطر کې واچولو او خپل آخره کې شهادت ته ورغاړې وتو او په شا نه شو. نو ما یقین دی چې افغانستان خلک به هغه یادوي او افغانستان خلک به د دې نه ډېرې خبرې زده کوي، ځکه چې نن بیا یو نوي جنګ ته تابع شوې ده. میلیونونه افغانان چې دي هغې مجبور شوي دي چې کډه وکړي د افغانستان نه، او چې کوم هلته موجود دي هغې وژل کېږي. د افغانستان قهرمانې ښځې میدان ته راوتلي دي. د افغانستان ولس چې دی هغې مقاومت کوي، سیاسي مقاومت هم کوي او د افغانستان کې مختلف شکلونه د مقاومت موجود دي. دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، دوی افغان شموله حکومت جوړولی نه شي ځکه چې دوی افغانیت مني نه، دوی افغان ولس نه مني. لهذا ضروري خبره دا ده چې افغانستان خلک مقاومت ته ودرېږي او ټول خلک ټوله نړۍ باید د افغانانو مرسته وکړي او طالبانو د دې جګ نه افغانستان آزاد کړي تر څو چې افغانستان خلک خپله فیصله وکړي په خپله خوښه چې کوم نظام کومه طریقه باندې هغې خپله خوښه وي او څوک ټاکي ځان ته ګوند ټاکي افراد ټاکي، دا د هغوی کار دی. مګر ډاکټر صاحب نجیب قرباني چې به هغه به په دې لحاظ سره صحیح راشي چې که افغانستان آزاد شي او مستقل شي او دا چې کوم ګاونډي هېوادونه په افغانستان باندې ګېډه اچوي، خصوصا طالبان چې د کوم ځای نه جنګېدلي دي، چا چې لېږلي دي، دوی په پاکستان کې ټول عمر تېر کړی دی. نو لهذا دوی پاکستان دپاره افغانستان غلبې لاندې راوستل غواړي. ما یقین دی چې افغانانو نه مخکې غلبه منلې ده نه بیا ومني. دوی سکندر خلاف ولاړو، سکندر اعظم خلاف، چنګیز خلاف، تیمور خلاف، بابر خلاف، اورنګ خلاف، فرنګ خلاف. ما یقین دی چې دا نوی تاړاک به انشاءالله دوی تیر کړي او دې نه به کامیاب راوځي او افغانستان به یو سرلوړی آزاد هیواد او مستقل ملک په انشاءالله تل د دنیا په نقشې پاتې وي. ډېره مننه.